نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. هر علم نمخ یو څو خبرې پیژندل دا ضروری دي. اول واضع د علم النحو چې دا علم چا وضع کړی، چا ایجاد کړی، او دویم سبب د علم النحو، او دریم فضیلت د علم النحو، او بل تعریف د علم النحو، موضوع د علم النحو او غرض د علم النحو چې د دې فائدہ څه ده. نو د دې علم ایجاد کوونکی د دې واضعه عربی کې ورته واضعه وای. علی رضی الله عنه په امر باندې ابو الاسود دوایلی کړی دی. نو علی رضی الله عنه امر وکړو ابو الاسود دوایلی ته، او هغې بعضې قواعد وضع کړ. مثال په طور کل فاعل مرفوع، هر فاعل چې راځي په هغې باندې به رفع وي، وکل مفعول منصوب، و هر مفعول به منصوب وي. نو دغه شان نور علما په دې کې اضافه کړې ده، پکې محنت یې کړی. نو دې نه یو لوی فن جوړ شوی. او سبب د دې څه و؟ سبب د دې دا و چې علی رضی الله عنه امر وکړو ابو الاسود دوایلي ته چې عربۍ دپاره داسې قواعد پکار دي چې سړی پرې خطایي نه بچ کیږي. او د دې کتابونه ډېرې وجې بیانوي، خو موږ به مختصر دا خبره وکړو چې وایي یو بانډچي دا آیت لوستو: ان الله بریع من المشرکین ورسوله، چې یقینا الله بیزاره دی د مشرکانو نه، او د الله تعالی رسول هم بیزاره دی د دې مشرکانو نه. خو مګر چې هغې د آیت لوستو، هغې د ورسوله په ځای ورسوله ویلې، نو معنی یې ورته تغییره کړه. نو د دې معنی اوس څنګه راځي؟ د دې معنی داسې راځي چې یقینا الله بیزاره دی د مشرکانو نه، او د رسول نه هم بیزاره دی. ځکه چې هغې ورسوله ولوستو، نو په کسرې سره نو دی عطف کو په مشرکین باندې. یا بعضې دا خبره ذکر کوي چې یو سړی مړ شوی و او یو بل سړی راغلی و، او دا تپوس یې کوو من المتوفي، منه څوک دی؟ وفات کوونکی. نو هغې سړي ورته وویلې وایي وفات کوونکی خو الله دی، که چیرته ته د دې کس تپوس کې، نو من المتوفى ووایه، اسم مفعول ذکر کا. نو دلته په زبر زیر او پیش کې څومره تغییر راځي. او تعریف د دې علم څه دی؟ کتابونو والا دا خبره ذکر کوي چې النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. نحو چې ده فی الکلام په خبرو کې، کالملح فی الطعام دا داسې ده که مالګه په طعام کې، په خوراک کې. مطلب دا چې یو خوراک څومره خوندوري، خو که پکې مالګه ونه اوسي نو خوند نه ورکوي. دغه شان چې یو سړی عربۍ ایسته کوي، نو که علم النحو باندې نه پوهېږي، نو د دې هم څه خوند نه وي. غلطې معناګانې به کوي او صحیح عبارت به هم لوستلی نه شي، نو د هغې به هېڅ مزه نه وي بیا. نو نحو په لغت کې څه ته وایي؟ د دې ډېرې معناګانې شوي، بعضې نهه، بعضې څوارلس کړي، خو مشهوره دوه لغوي معنی د نحو کسب کولو یا طرف ته ویلی شي. مثال جلستو نحو القبلة، زه کېناستلم د طرف د قبلې. یا قصد کول منه اراده کول. د دې مثال دا دی چې نحوت المسجد الحرام، ما اراده وکړه، ما قصد وکړو مسجد الحرام ته. دا خو لغوي معنی وه. او اصطلاحي معنی څه ده؟ اصطلاحي معنی دا ده دا هغه قوانین او اصول دي چې د هغې په ذریعه باندې موږ معرب او مبني پیژنو. معرب هغې کلمې ته وایي چې د هغې اخر بدلیږي او را بدلیږي، او مبني دې ته وایي چې د هغې اخر به نه بدلیږي. نو د دې دواړو پوره وضاحت به موږ ته انشاءالله راشي. او د هرې کلمې آخري حرف حالت راښیي چې په دې باندې رفع دی، نصب دی، جر دی، په دې باندې څه دی، او د یوې کلمې د بلې کلمې سره ترکیب او طریقه او تعلق راښیي. او فایده د دې علم څه ده؟ چې انسان د عربۍ د ژبې په ویلو او په لیکلو د هر ډول د هر قسمه غلطۍ نه محفوظ شي. او بل موضوع د علم النحو ده. موضوع د علم النحو کلمه او کلام ده. په دې کې به د کلمې او د کلام نه بحث کیږي. نو اوس به موږ انشاءالله اول فصل ته راشو، او په دې اول فصل کې هماغه کلمه او کلام راوستی چې کوم د دې کتاب د علم النحو موضوع ده، او هغې نه بحث کوي. نو دا حروف چې دي الف با تا ث، چې دا موږ راجمع کو، نو دې نه لفظ جوړیږي. یا داسې ووایه چې کمې خبرې چې د انسان له خولې د ژبې په واسطې راوځي، هغې ته لفظ وایي. نو دا لفظ په لغت کې ایشتلو ته وایي، په عربۍ کې ورته رمی وایي. او لفظ ته لفظ ځکه وایي چې انسان خپل خولې نه دا وباسي،
خلینه را بهر کی خلینه اولی. او په اصطلاح کې لفظ ستوي ما يتلفظ به الانسان چې انسان په تلفظ کوي. بیا دا لفظ چې ده په دوه قسمه ده، موضوع او محمل یا مستعمل او غیر مستعمل. نو موضوع ستوي؟ موضوع دی ته وي چې هغه د یو معنا دپاره وضع شوی، یو معنا ولري. مثال په طور کتاب یا امرأتون یا رجلون. نو دا چې دی معنا لري او دیتا مستعمل هم ویلی شي، او محمل دیتا وی چې معنا ونه لري. مثال په طور که منگه وایو چه میسکی، نو دا چه چې ده دا مستعمل ده، او دا می چې ده دا چې ده محمل ده، دا معنا نلري. چه خو معنا لري خو دا می ورسره معنا نلري. یا که منگه وایو کالی مالی اچه، نو دا کالی چې ده دا مستعمل ده، دا معنا لري، خو دا مالی دا چې ده معنا نلري، دا چې ده محمل ده او غیر مستعمل هم ورته ویلی شي. بی معنا لفظ ته نستعمالیږي او عرب چې دی د لفظ محمل نه باس نه کوي. نو دغه شان نحویان هم د محمل لفظ نه باس نه کوي، همدلته یې پرېغوستلی دی. دا بیا لفظ موضوع چې دی په دوه قسمه دی، مفرد او مرکب. مفرد ته کلمه هم ویلی شي او مرکب ته جمله یا کلام هم ویلی شي. مفرد هغه لفظ دی چې یو وسی، مفرد وسی او یوه معنا باندې دلالت وکړي. مثال رجلون. رجلون یو دی، معنا مفرد دی او یو معنا هم لري، سړي ته وایي. نو دې ته مفرد وایي. او مرکب څه ته وایي؟ مرکب دې ته وایي چې دوه یا دوه نه زیات لفظونو نه جوړ شوی وي. مثال غلام زیدن، د زید غلام. غلام یو لفظ دی او زید یو لفظ دی. نو دا دوه لفظونه شل، او موږ ویلي مرکب هغې ته وایي چې دوه وسي یا دوه نه زیات وسي. نو غلام و زیدن دا مرکب دی. بیا مفرد یا کلمه په درې قسمه ده، اسم، فعل، حرف. اسم چې دی نوم ته وایي، دی لغوي معنا ده. او اصطلاحي معنی اسم هغه کلمه ده چې بغیر د بلې کلمې یو ځای کېدو نه خپله معنا ورکوي او زمانه پکې هم اونوسي. په عربی کې داسې راځي الاسم كلمة تدل على المعنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. اسم یو کلمه ده چې دلالت کوي په خپله معنا باندې، غیر مقترن او نه پې پیوست بأحد الأزمنة الثلاثة، یو د دې درې زمانو پورې. معنا د درې زمانو سره تعلق نه. مثال رجلون. اوس رجلون ضرورت نه لري بلې کلمې ته چې خپله معنا ورکي. نو دا چې دی اسم دی، اول کې خو لفظ دی، ځکه موږ ویلي چې څه شی د ژبې په واسطې د یو انسان راوځي نو دې ته لفظ ویلی کېږي. نو رجلون چې دی د خولې نه راوځي او په لفظ کې چې دی بیا موضوع دی، ځکه موږ ویلي موضوع دې ته وایي چې معنا ولري. رجلون خو معنا لري. بیا په موضوع کې چې دی مفرد دی یا کلمه، نو بیا په مفرد او کلمې کې څه شی دی؟ په هغې کې اسم دی، ځکه خپله معنا خپله ورکولی شي، بلې کلمې ته ضرورت نه لري او پکې زمانه هم نشته، نه پکې د ماضي یا د حال یا د مستقبل زمانه شته. بیا اسم چې دی په درې ډوله دی، اسم جامد، اسم مصدر او اسم مشتق. اسم جامد څه ته وایي؟ جامد په لغت کې شنډ ته ویلی شي. لکه بعضې خلک وایي چې دا ښځه شنډه ده، یا دا څاروی چې دی شنډ دی، بچي نه راوړي. او شنډ اسم جامد ته ځکه وایي چې دې نه څه شی نه جوړیږي. نو اسم جامد په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په اصطلاح کې دې ته وایي چې دا هغه اسم دی چې خپله د کوم لفظ نه دی راوتلی او نه دی نه کوم لفظ راوتلی. او اسم جامد کلک شیز ته هم ویلی شي، لکه څوک دا جامد دی، کلک دی بیخي. مثال په طور ماء اوبو ته ویلی شي. دغه شان فرسون اس ته ویلی شي، یا رجلون سړي ته ویلی شي. نو دا لفظونه چې دي نه دوی د چا نه راوتلي دي او نه د دوی نه څه راوتلي. او مصدر څه ته وایي؟ مصدر په لغت کې ځای د راوتلو ته وایي، او په اصطلاح کې دا هغه اسم دی چې خپله د کوم لفظ نه دی جوړ، خو دې نه ډېر لفظونه جوړ دي. مثال په طور نصرن، ضربن، فتحن، دا ټول مصدر دي. نو د همدغې نصرن نه به نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا همدغسې راواخله. او اسم مشتق څه ته وایي؟ دریم مشتق دی او دا د اشتقاق نه ماخوذ دی، او په لغت کې چیرول یا اشکولو ته وایي. او په اصطلاح کې دا هغه اسم دی چې له مصدر نه جوړ وي. مثال ضربه یا ضربو یا فتحه، دغه شان
ضارب ناصر، نو دا ټول چې دي د مصدر نه جوړ دي. او بیا حروف چې دي په دوه ډوله دي، عامل او غیر عامل. او عامل څه ته وایي؟ حروف عامله هغه دي چې په یو لفظ داخل شي او اخر ورته بدل کی. او غیر عامله هغه حروف دي چې په لفظ باندې داخل شي او په هیڅ عمل ونه کی. مثال که څوک وایي هذه شجره، نو هذه په شجره داخل شو په دې هیڅ عمل ونکو. خو که چیرته په داسې یو عامل داخل شي چې مثال په طور ورته جر ورکوي، لکه حروف جره، لکه فی چې موږ راواخلو، نو اوس د دې عبارت څنګه شو؟ د دې عبارت داسې شو چې فی شجرتي، نو آخر شجرتي ته آخرین حرف ته چې دی جر ورته ورکو. که چیرته دلته اوس یو سړی وي فی شجرته یا فی شجرتون، نو دا به خطایی، ځکه دلته حرف جر دلته په عامل داخل شو او په دې باندې عمل وکړو. منګه په اول کې ویلیو چې لفظ په دوه قسمه دی، موضوع او محمل. د محمل نه چې دی عرب باس نه کوي، او منګه ویلی چې موضوع به په دوه قسمه دی، مفرد او مرکب. د مفرد بعضې اقسام بیان شل، اوس به د مرکب بیان کو. مرکب چې دی په دوه ډوله دی، مفید او غیر مفید. مرکب مفید څه ته وایي؟ مرکب مفید دا هغه مرکب دی چې ویونکی کله یوه خبره وکړي او د اوریدونکي ته څه د خبرې طلب ملو شي، څه فایده ملو شي، څه خبر ورته معلوم شي. مثال ذهب زیدون، زید تلی و، نو زید څه کار وکړو؟ نو زید هغه تلی و، نو موږ ته یو خبر ملاو شو د زید. دغه شان ایتی بالماء. او مرکب مفید ته هم جمله ویلی شي او هم کلام ویلی شي او هم تام ویلی شي. نو مرکب غیر مفید به څه ته وایي؟ مرکب غیر مفید دې ته وایي چې ویونکی یوه خبره وکړي او اوریدونکي ته هیڅ خبر ملو نشي او څه خبره ورته معلوم نشي یا طلب حاصل نشي. او مرکب غیر مفید ته هم مرکب ناقص وای، لکه نیمګری اوسي، خبر پکې سم معلوم نه وي. اوس که چیرته موږ ووایو ذهبه، نو څوک تلی و؟ سمه ده، ذهبه خو ډیر خلک تللی شي، خو دلته موږ ته هیڅ فایده میلاو نشله. ته وایې چې ذهبه تلی و هغه یو سړی، نو کوم سړی تلی و او چیرته تلی و او څوک تلی و؟ بیا مرکب مفید یا مرکب جمله یا مرکب تام یا مرکب کلام دا په دوه ډوله دی، جمله خبریه او جمله انشائیه. جمله خبریه څه ته وایي؟ په لغت کې خبر ته وایي، او په اصطلاح کې دا هغه جمله ده چې ویونکي ته د رښتینې یا د دروغو نسبت کیدی شي. مثال قتل زیدون، زید وجل شوی و. اوس دې ته نسبت د دروغو یا د رښتیا څوک کولی شي چې څوک پروف کړي آیا د رښتیا نه زید مړ شوی و، یا که دا وایي انا عالم، زه عالم یم، نو د دې نسبت هم د دروغو او د رښتیا ورته کیدی شي چې یو سړی چک کړي چې آیا دا د رښتیا نه یو عالم دی یا دروغ وایي. او جمله انشائیه څه ته وایي؟ په لغت کې ایجاد ته وایي، یو نوی کار موجودېدل، او په اصطلاح کې چې ویونکي ته د دروغو یا د رښتیا نسبت ونشي کیدی. مثال په طور که هغه ووایي هل قتل زیدون، آیا زید وجل شوی و، نو دې ته د دروغو یا د رښتیا نسبت نشي کولی، ولې دا خو خپله تپوس کوي هل قتل زیدون، آیا زید وجل شوی و. بیا جمله خبریه په دوه ډوله ده، جمله اسمیه او جمله فعلیه. جمله اسمیه هغه جمله ده چې اول جزء اسم وي، او جمله فعلیه هغه جمله ده چې اول جزء فعل وي. او د جملې اسمیه اول جز ته به موږ مسند الیه مبتدا وایو، او دویم جز ته به مسند او خبر وایو. او د جملې فعلیه اول جز ته به موږ مسند وایو او فعل، او دویم جز ته به مسند الیه فاعل وایو. مسند الیه اوس څه ته وایي؟ مسند الیه هغه دی چې دته د کوم اسم یا د فعل نسبت شوی وي، او دته مبتدا هم وایي، ځکه دینه شروع کیږي، دینه ابتدا کیږي. مثال په طور زیدون عالمون، زیدون مسند الیه دی، عالمون مسند دی. او مسند هغه ته وایي چې د دې نسبت بل شي ته شوی وي، او دې ته خبر هم وایي، ځکه ورته خبر وایي چې دا د اول د اسم حال خبر ورکوي. لکه زیدون سارکون، زید غل دی، زید چې دی مسند الیه دی، او سارکون ورته مسند دی، ځکه د دې غلا نسبت زید ته کیږي. او مسند الیه چې دی دا خبره یاد ساتئ چې مبتدا، فاعل او نائب فاعل واقعیږي، تنه دا درې شیزونه، دا به موږ ته انشاءالله مخې ته راشي.
او اسم چې ده مسند او مسند الیه دواړه واقع کیدلی شي. مثال زید عالمون، زید هم اسم ده او عالمون هم اسم ده او دواړه اسمونه دي او د عالم نسبت زید ته شوی، زید مسند الیه او عالمون مسند ده. او فعل تنه مسند واقع کیږي خو مسند الیه نه واقع کیږي ځکه فعل ته د چا نسبت نشي واقع کیدلی مګر د فعل نسبت چاته کیدی شي. فعل کولی نشي، فعل چې ده کیدی شي، کول چې ده فاعل کوي، فعل چې ده خپله یو کار ده، او حرف چې ده نه مسند او نه مسند الیه واقع کیږي. وبالله التوفیق.